کچری تاسو ته وچ ټوخي وي یا تاسو ته د بلغم ټوخي وي یا کم پیپونه چې تاسو پیپړو ته د نوتی دي کچری په هغه کې بلغم راجم شي یا هغه او پړسیږي او په هغه کې خرابي راشي چې دې ته په میډیکل کې برونکایټس ویل شي یا کچری بار بار تاسو ته ټوخي جوړيږي وجې د دینه چې بار بار تاسو ته د سینې خرابي جوړيږي یا کچری تاسو په مخ کې کم ساين سینې خالی ځایونه چې دې په هغه کې بلغم راجم شي او په هغه کې خرابي راشي چې هغه ته ساینوسایټس ویل شي او یا کچری تاسو ته د الرجی علامات جوړيږي نه بار بار تاسو د سترګو نه اوخ کې بهيږي او تاسو د پوز نه اوبه بهيږي او د دې سره بار بار تاسو ته انډوش کی وي او تاسو په مری او تاسو په پوزه کې بار بار خراق هم راوچتيږي چې دې ته په میډیکل کې سنیزینګ او د الرجی سیمټم ویل شي نو دې ټول علامات له تاسو ته چې په سکرین باندې کوم رونډکسي شربت لیدي شي د علامات له کار کوي او د علامات له کار ځکه کوي چې په دې کې دنه کوم سلور فارمولې دي دا فارمولې د علامات له جوړې شوې دي او د دې رونډکسي شربت سايډ افیکټ او نقصانات د دې خدا حل راولي چې کله دا تاسو په یو ټیم باندې ډېر زیات استعمال کې چې دا په سر باندې چکر را وستل شي چې هغه ته ډیزینس ویل شي او دا خوب هم را وستل شي او د انسان په سر باندې درد هم را وستل شي چې هغه ته هډیک ویل شي او دا خله هم وچول شي چې هغه ته په میډیکل کې ډرای موت ویل شي او دا قبض هم را وستل شي چې هغه ته په میډیکل کې کانسټیپیشن ویل شي دا د زړه رفتار هم تیزول شي چې هغه ته په میډیکل کې ټیکی کارډیا ویل شي او دا تاسو په معده کې لګا شان خرابي هم را وستل شي چې هغه ته په میډیکل کې اپسیټ سټمک ویل شي او دا رونډکسي شربت چې تاسو کله هم استعمالوي کچري تاسو ته دا علامات یا تاسو کې دا بیماری وي نو په دې دوران کې بخامخه تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ ځکه کچري تاسو ته دا علامات یا دا بیماری وي نو تاسو د لپاره دا د خطرې سبب هم جوړ دي شي او دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویل شي نو کچري تاسو ته د ګردو مسله وي یا بیماری وي او یا کچري تاسو ته د ینې مسله وي او بیماری وي او یا کچري تاسو سترګې ته هغه بیماری لګېدلې ده چې هغه ته په میډیکل کې ګلایکوما ویل شي یعنی تاسو په سترګې کې دنه پریشر زیات شي پاږي کې او یا کچري تاسو ته استما وي یعنی بار بار تاسو صابن دیږي او یا کچري تاسو ته مرګوي چې دته په میډیکل کې اپیلیپسي ویل شي یا تاسو ته شوګر وي چې دته ډایبټیک ویل شي او هغه زنانه چې د چا په خېټه باندې حمل وي یا ماشومان ته پي ورکوي نو په دې دوران کې بخامخه تاسو د ډاکټر نه تپوس کوي ځکه چې دته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویل شي او دا په دې دوران کې د ډاکټر د هدایاتو نه بغیر استعمالول ممنوع دي نو کچري دی ویډیو تاسو په علم کې لګا شان هم اضافه کړی وینو دا شان د علم د لپاره تاسو ډي ار مستقیم اکاونټ در سره فالو کړئ او خپل رائے هم موږ ته په کمنټ کې راکړئ چې تاسو په ذهن کې سره راي ده او دا د نورو کسانو سره هم خامخا شیر کې ځکه چې نورو کسانو ته هم د غشان فائدو شي لکه څنګه تاسو ته وشوه